دا نن ورځې ډیر زبردست او ښه خبر. علي وزیر څنګه د پنجاب له زندان څخه خوشي شو؟ منظور پښتين تازه څه ویلي دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. علي وزیر له نږدې 2 کلونو زندان وروسته خوشي شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان په ملي جرګه کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر بالاخره نن د کراچۍ له محبسه خوشي شو. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې ونیول شو او د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو، ځکه چې د سند پولیسو یې خلاف دوسیه درج کړې وه چې ګواکې نوموړي په سهراب ګوټ کې خلکو ته په وینا کې د دولت خلاف خبرې کړي او د ولس د پارولو هڅه یې کړې ده. علي وزیر پر ځان لګول شوي تورونه پرله پسې ردول او محکمو هم ثابت نه کړای شول. د علي وزیر د خلاصون هرکلي ته ګڼ شمېر پښتانه د زندان خولې ته ورغلی وو او نوموړی په یو لاریون کې د کراچۍ سهراب ګوټ سیمې ته چې اکثره اوسیدونکي پښتانه دي بدرګه کړ. علي وزیر له زندان له راوتلو وروسته وویل اوس هم پر خپلو خبرو ولاړ یم او خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. علي وزیر او په ټوله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د قانوني حقونو غوښتنه کوي. د پوځ له لوري د غیر قانوني نیونو او بې محکمې اعدامونو مخالفت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ باور لري چې د سند پولیسو د پوځ په اشاره علي وزیر ته دوستیه جوړه کړې وه او نیولی وو. سره له دې چې علي وزیر د ملي جرګې غړی وو، د نوموړي ضمانت بې دلیله نه منل کېده. په تېرو څه کم 2 کلونو کې پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو نورو ګوندونو د علي وزیر نیونه په ځلونو وغندله او د هغه د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د علي وزیر د کورنۍ ګڼ غړي وژل شوي او یا بې درکه کړای شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومو ویډیو خوښې شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.